جو بایډن وویل که چین پر تایوان برید وکړي پوځي مداخله کوو. په سلامونو هرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن چین ته خبرداری ورکړې چې تایوان کې له خطر سره لوبې کوي. د هوډ هوډ که چېرته پر تایوان برید وشي نو دغې جزیرې د خوندیتوب لپاره به پوځي مداخله کوي. جاپان کې رسنیو سره د خبرو پر مهال ښاغلي بایډن د تایوان مسله پر اوکراین د روسیې یرغل سره پرتله کړه چې له امله یې بیجینګ قهرجن غبرګون وښود. جو بایډن د ولسمشر په ډول آسیا ته په خپل لومړي سفر تللی او هلته به د امریکا په ملګرو هیوادونو وګرځي. چین تایوان خپل یو جلا شوی ایالت بولي او باور لري چې بیرته یې باید له هیواد سره یوځای شي. بایډن د تایوان په اړه څه وویل او ولې مهم دي؟ ښاغلي بایډن جاپان کې د هغه هیواد له لومړي وزیر فیمیو سره یو ځای رسنیو سره خبرې کولې چې یو خبریال د تایوان د دفاع او ساتنې په اړه وپوښت. د امریکا ولسمشر یې ځواب کې مخامخ د تایوان حالت پر اوکراین د روسیې یرغل سره پرتله کړ او ویې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین هویت له منځه یووړ. ښاغلي بایډن وویل چین دا اوس هم له خطر سره لوبې کوي ځکه د تایوان هوایي کرښې ته نږدې نظامي الوتنې کوي. له ده وروسته پوښتنه وشوه چې آیا د یرغل په حالت کې به امریکا مخامخ د تایوان دفاع وکړي؟ جو بایډن وویل هو موږ همدا ډول هوډ لرو. دا نظر چې تایوان په زور نیول کېدی شي سم نه دی. دا ډول یو کار به ټوله سیمه بې ثباته کړي. اوکراین ته ورته یو حالت به رامنځته کړي. خو ښاغلي بایډن د خپلو خبرو پر مهال دا هم یادونه وکړه چې د تایوان په اړه د امریکا پخوانۍ تګلاره لا بدله شوې نه ده. دا په وروستیو میاشتو کې دوم ځل دی چې د امریکا ولسمشر په ښکاره دا وایي چې که چین پر تایوان یرغل وکړي نو امریکا به یې دفاع کوي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.